کالو 1919 او د افغانستان هغه ټیم بادشاه امیر امان الله خان. نه امان الله خان بری دور کې دا ترډ انګلو افغان وار شوی دی. نه دا د انګریزانو او افغانستان په منځ کې درې پیری ته جنگ شوی دی. انګریزانو په اصل کې دا کوشش وو چې افغانستان قبضه کړي څنګه چې زمونږ هندوستان او پاکستان قبضه کړو، خو انګریز په درېمه پیره باندې هم ماتې وخوړه، ناکامه شو. او دا امان الله خانو نیکسټ 10 years د 1929 پورې چې کوم دی نه د حکومت په دې حکومت کې دی یو سیکولر سړی و، امن او ښه ملک ټیک ټاک روانو. او په دغه وخت کې افغانستان د نورو ټولو ګاونډي ملکونو نه یو خو په دې باندې خو چې هغه اکثره چې کوم دی نو څوک د روس قبضه کوي، څوک د انګلند قبضه کوي او څوک د فرانس قبضه کوي، خو افغانستان د چا قبضه کې نو د افغانانو خپل لاس کې واکو او ملک روانو. خو د سیکولر او د سیکولر د وجې نه څه وخت بعد د اسلام پسند او مذهبي خلک د خلاف راپاڅېدل او 1929 کال چې د ملک نه د هغې د وجې نه فرار شو. نو اکثر چې کوم دی د افغانستان چې دا کم تر اوسه حکمرانان تیر شوي دي یا قتل کړی شوي دي یا هغې ملک پرېښودی دی. او ورپسې چې کوم دی د پاړه چنار یو سړی و حبیب الله خان، هغه د ملک حکمران شو. د انګریز په سړی و، د انګریز یو ایجنټ و، نو ښه دور نه و او کال کې دننه هغه فارغه کړی شو. نادر شاه چې په فرانس کې د افغانستان سفیر و، هغه د انګریز په مدد سره د کابل تخت ته ورسېد. د هغه دور کې هم چې کوم دی نه ښه ملک ښه روان و. یو ځوان د خپل پلار د قتل له بدلې اغوستو کوشش کې هغه قتل کو، ځکه چې د ځوان وینا وه چې زما پلار د قتل کړی دی. د هغې نه پس داسې وشو چې د نادر شاه زوی چې کوم و هغه ظاهر شاه یې نوم و، اگر چې هغه و کم عمره، خو په کم عمرۍ کې چې کوم دی هغه په تخت باندې کېنولی شو. دغه ظاهر شاه 40 کالو پورې د افغانستان بادشاه و. دې کې یو پاورفل وزیر اعظم په 1953 کې هغه واغسته، د هغې سړي نوم و سردار داود. او دا هغه سردار داود دی چې د ده په دور کې ملک ترقي کړې وه، خو د پښتونستان د ایشو هم ده اوچته کړې وه او ډیورنډ لاین دا مسله یې اوچته کړې وه. یو پاکستان سره هغه خراب تعلقات 2 پیرې ته د ده په دور کې د افغانستان د طرف نه د افغان فوج په پاکستان کې درندازي هم کړې وه. 10 کاله بعد ظاهر شاه بادشاه چې کوم دی نو د څه وجوهاتو په بنا باندې سردار داود د تخت نه لرې کړ. دا 1963 یا 64 کالو 1973 کې د بیا را سردار داود یو پیرې ته ملک سیاست ته راغی او په زوره باندې چې کوم دی نو ملک قبضه کو. او 1973 کې هغه ظاهر شاه چې څه وخت کې دی هغه وزیر اعظم و، هغه ظاهر شاه یې مجبوره کړ چې هغه ملک پرېښودو. 15 کاله سردار داود بیا یو پیرې ته د ملک حکمران و او په 1978 کې په ایوان صدر باندې د پرچم پاټای خلکو حمله وکړه او په هغې حمله کې سردار داود سره د خپل خاندانه قتل کړی شو. نو ورپسې چې کوم کال نیم دی نو په هغې کې ړومبې نور محمد ترکای حکمران شو. نور محمد ترکای کال نو برابر کړی چې هغه هم قتل کړی شو. ورپسې حفیظ الله امین راغی چې خلک وایي چې هم دی حفیظ الله امین چې د نور محمد ترکای نایب هم او پاټای کې ورسره یو ځای و، دی د نور محمد ترکای قتل کې انوال و. او حفیظ الله امین چې د دې نه پس په تخت باندې کېناسته هغه سره هم هغه شو او کال یې لا نو برابر کړی چې هغه هم د فوج کسانو چې کوم دی نه قتل کو. او د هغې نه پس ببرک کارمل راغی. ببرک کارمل په خپل دور کې روس سره چې کوم دی نه ښه تعلقات قایم کړل او هغوی له دعوت ورکړ د افغانستان کې د انټر کېدو د حملې کولو. روس حمله وکړه او نیکسټ 10 کاله 79 نواري تر 89 پورې روس په افغانستان کې موجود و او افغانستان یې قبضه کو. بیا هغه مجاهدین او جهاد او هغه ټوله چې کوم دی نه په دغه دور کې وشو. په دغه دور کې اول 1986 پورې 86 پورې ببرک کارمل ناستو او د هغې نه پس پښتون نیشنلست لیډر چې په پاکستان کې هم په نیشنلستو کې ډېر مشهور دی او په درانه سترګه ورته کتلی شي ډاکټر نجیب الله. نو هغه ډاکټر نجیب الله د افغانستان صدر جوړ کړی شو او د 6 کالو پورې تر 92 پورې هغه او چې کله مجاهدینو برهان الدین رباني صدر جوړ کو او د هغې نه پس چې کله طالبان په 96 کې رالل ملا عمر دور چې شروع کېده نو ډاکټر نجیب د 100 کاله د افغانستان په هغې دفتر کې پناه اخیستې وه. اوس یې چې کوم دی نه راوباسو هغه غوښتل چې په انډیا کې پناه واخلي، خو د انډیا د طرف نه چې کوم دی نه په وخت باندې هغه بندوبست ونه کړی شو او پاکستان ته هغه نه راته وږي. پاکستان ورته چې کوم دی نو آفر کړو د پناه. نو دا په 96 کې طالبانو ډېر په بده طریقه باندې ډاکټر نجیب قتل کو او دغه سره چې کوم دی نو ملا عمر هغه 15 کاله دور شروع شو چې د طالبانو ډومبې دور و او د هغې نه پس امن خو یو طرف ته و خو بل طرف ته هغه خبرې چې د جنکو تعلیم باندې پابندي، ریډیو ټي وي باندې پابندي، شو بزنس ته ښه نه کتل، نو دغه خبرې په دغه دور کې وې. 2001 کې د امریکې حملې سره افغانستان بالکل بدل شو او په 2004 کې نوی آئین جوړ شو. حامد کرزی صدر کو. حامد کرزی 2 ټرمز تیر کړل چې هغې ته به بیا د هغې نه پس د اشرف غني راغی
په 2019 کې په دویم ځل راغی نو دا حامد کرزي او اشرف غني دا وخت خدا سره چې په اصل کې د افغانستان واګي اختیار او چې دی د امریکای لاس کې نو ځکه د خلکو کټ پوتري یا پپټ ګورنمنټس وي اشرف غني چې اوس کم دی نه هغه دا چې کم دور تیر کړ نه د افغانستان لپاره خدور واغه در خپل هدف پورې کوشش کړي دي اگر داغه بس غلطي نه غلطي په خپل ځای دي او د ټولو حکمرانانو وي نو اوس په 15 اگست باندې یو پیر ته بیا هغه طالبانو د کابل په تخت باندې قبضه کړې ده د افغانستان د دغه سرو کالو تاریخ نه همدغه موږ ته معلومیږي چې چرې هم چې کوم دی نه په خواخه څوک د عوامو په خواخه باندې څوک حکمران جوړ شو نه د عوامو په خواخه باندې هغه دور ختم شو بلکې د زور او د جبر هغه کار دی مایټ از رایټ مکمل چې کوم دی نه هلته کې په اپلای کیږي او دا دوه پیرې ته پکې د روس او د امریکې دا انوالومنټ هم دی نو دغه د سرو کالو تاریخ ته هیله ده چې تاسو به ویډیو خوښه شي ډېره مننه